نن کچېرې یو نوجوان هغې په دې باندې پوسي چې زما په نظر کې فاقې نسته، زه د خپل نظر را کنټرولولی نسم، او زما د خپل نظر په خپل ضبط کې نه دی، او زما نظر ډېر ځله غلط استعمالیږي، او د نظر د غلط استعمال په وخت کې زما په زړه کې غلط جذبات او غلط کیفیات راځي. نو هغه نوجوان دی په دې باندې پوسي چې زما د باطن معامله ډېره ګډه وډه ده، چې د هغې په خاطر باندې زه د نظر د صفایۍ څخه محروم او بې نصیبه یم، او د هغې په خاطر باندې زه د عفت و پاکدامنۍ څخه بې نصیبه یم. نو د هغې دپاره د ټولو څه ضروري عمل دا دی چې هغې پر دې خپل باطن باندې لږ محنت وکړي، ځکه د باطن د محنت په خاطر باندې الله تعالی بیا د انسان د عفت او د عصمت حفاظت نصیب کوي، او الله تعالی انسان ته د حیا او د شرم په لباس کې زندگی ورپه نصیب کوي. چې کله یو انسان ته الله تعالی د باطن صفایي ورکړي، نو د هغې اثر بیا د ده پر خپله زندگی باندې هم ډېر زیات دی، د هغې اثر بیا د نورو انسانانو پر زندگی باندې هم ډېر زیات راځي. حضرت جنید بغدادي رحمه الله بغداد کې اوسیږي. د حضرت جنید بغدادي عصر و زمانه ده. یو زنانه ته الله تعالی په بغداد کې ډېر زیات حسن او جمال ورکړی دی. هغې د خپل خاوند و مخ ته د خپل ناز و انداز په شکل باندې یو وینا کوي. هغه خاوند ته وایي چې الله تعالی ما ته داسې حسن راکړی دی چې په ټوله معاشره کې داسې څوک ما ته نه معلومیږي چې هغه زما حسن وویني او زما ښایست وویني او ما ته متوجه نه شي. د هغې نظر ضرور زما پر طرف باندې راګرځي، او د هغې توجه ضرور زما پر طرف راګرځي، ځکه دا زما د حسن او د جمال کمال دی. هغه خاوند ورته وایي چې ما ته په دې انسانانو کې بعضې انسانان داسې دي که د دې څه زیات حسن ستاسې د هغې توجه ستا طرف ته نه ورګرځي. هغه زنان ورته وایي چې هغې به څوک خاوند ورته وایي چې هغې به حضرت جنید بغدادي رحمه الله که تا ته الله تعالی هر څومره حسن و جمال درکړي، د هغې نظر به هېڅکله ستا پر طرف باندې نه شي. هغه زنانه دستي د امتحان په شکل د خپل خاوند او د حضرت جنید بغدادي رحمه الله د تقوا او د فریض د امتحان په خاطر باندې خپل خاوند ته وایي چې دا میدان دی او دا ګز دی، زه به د حضرت جنید بغدادي لږ ازموینه امتحان واخلم. نو هغه زنانه په ډېر حسن او جمال کې او په ښایسته شکل او په ښایسته لباس کې د حضرت جنید بغدادي رحمه الله کور ته راغله. په دې بانه باندې چې زه د حضرت جنید بغدادي رحمه الله څخه د یو مسلې معلومات غواړم. چې کله د حضرت جنید بغدادي رحمه الله مخ ته کښېنستله، نو هغې د ټولو څه مخکې د دې خپله مخه څه نقاب پورته کوي چې زما پر دې مخ باندې د حضرت جنید بغدادي نظر ولګېږي. د حضرت جنید بغدادي رحمه الله چې د هغې پر مخ باندې نظر ولګېدی، نو د دې زړه ته یو ضرب ورکوي او دا وایي الله. د هغې د دې ضرب اثر هغه د هغه زنانې پر زړه باندې دومره راځي چې هغه زنانه بې اختیاره وغورځېدله، او چې در خپله کوره پورې راله، هغې هغه د حسن او د انداز لباس وغورځوی. هغې بیا ټوله زندگی په رهبانیت او په تقوا او په پرهیز او الله تعالی په حضور کې په اوښکو تویولو کې تېره کړه. ځکه د حضرت جنید بغدادي رحمه الله زندگی په عصمت او حفاظت کې وه، د هغې زندگی په حیا او په شرم کې تېره سوه. نو د هغې د دې باحیا زندګۍ د هغې زنانې پر زندګي باندې داسې اثر رالی چې د هغې بیا ټوله زندګي په تقوا او فریض کې تېره سوه، او الله تعالی د ده د یو الله د اورېدلو په خاطر باندې هغې ته په خپل وخت کې ډېر لوړ ولایت ورپه نصیب کړي. نو بیا به د هغه زنانې خاوند همیشه دا ګیله درلوده چې دې جنید بغدادي ته ما څه تاوان رسولی و، ما د ده کم ترتیب ور خراب کړی ولو چې هغې زما د کاره زما زنانه ویستله چې هغه ټوله زندگی په ژړا او عبادت کې تېروي، او هغې زما اوس د یوې شي هم پاته نه سوله. نو چې کم چا پر باطن باندې محنت وکړي او د خپل باطن اصلاح یې وکړه او د خپل باطن سره هغه ګډوډي او خیره صفا کړه، نو بیا الله تعالی هغې ته داسې زندگی ورکړه چې د هغې د عفت او د پاکدامنۍ په خاطر پر خپله زندگی اثر نه بلکې د نورو پر زندگی باندې داسې اثرات دی. حضرت بایزید بستامي رحمه الله به ویل چې کله الله تعالی زما د باطن خیره صفا کړه او الله تعالی ما ته عصمت او حفاظت را نصیب کړي چې هر څومره مې د جذباتو زمانه وه، چې هر څومره مې د نوجوانۍ زمانه وه، دی پر خپله زندگی قسم وخوري چې زما په خدای قسم په ټوله زندگی کې ما ته د یو زنانې و د دې دیوال په مابین کې ډېر فرق محسوس نه سو.
که زما د ځوانۍ زمانه وه، که زما د جذباتو زمانه وه، او که زما د هر قسم شهوت زمانه وه، لیکن پر ما باندې د دیوالو د زنانې د یوې ذرې فرق د پایه پورې رانغی. ځکه چې کوم نوجوان په دې باندې پوسي چې زما په نظر کې حفاظت نسته او زما نظر غلط لګیږي، نو هغه دې په دې پوسي چې زما پر باطن باندې خیره ده او زما په باطن باندې میل دی او زما په باطن کې ګډوډي ده. نو د هغې څه اولنی قدم پر دې خپل باطن باندې محنت کول، او چې کوم چا پر باطن باندې محنت وکړي نو هغې ته الله تعالی ډېره عفیفه او ډېره پاکه زندګي بیا په نصیب ورکړه.